د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي موږ ټولو ته عمومي عفوه کړې او په ډاډه زړه که څوک غواړي هیواد ته راستون شي نو کولی شي چې راستانه شي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د سمیع صدد د راتګ په اړه هم یو څو خبرې کړې دي او ویلي دي هیڅ ویره دې څوک نه کوي چې موږ به پخواني دښمني بیرته تازه کړو ځکه چې عمومي عفوه پر خپل ځای ده. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سمیع صدد ته یوه تحفه هم په پام کې نیولې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارات د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي چې پخوانی امنیتي او سیاسي چارواکي په ځانګړي ډول جنرال سمیع صدد کولی شي هیواد ته راستون شي ځکه چې عمومي عفوه لا هم پر خپل ځای ده. ملا یعقوب ویلي سمیع صدد ته ځانګړې تحفه هم په پام کې نیول شوې او دا د ښه نیت او ملي یووالي د پیاوړتیا پیغام دی. د نوموړي په وینا اسلامي امارت نه غواړي د تیر وخت زخمونه تازه شي بلکې هڅه کوي چې د ټول افغانانو د یو واحد ملت تر چتر لاندې سره راټول کړي. هغه زیاته کړه موږ ټولو ته عمومي عفوه اعلان کړې. دا یوازې د خبرو خبره نه ده بلکې عملي شوې ده. څوک چې غواړي هیواد ته راشي امنیت یې تضمین دی او د انتقام هیڅ نیت نشته. سرچینې وایي چې د ملا یعقوب او سمیع صدد ترمنځ د احتمالي لیدنې موضوع هم شته او دا لیدنه کیدای شي د باور فضا لا نور هم پیاوړې کړي خو تر اوسه یې رسمي وخت او ځای نه دی اعلان شوی. د باور ټي وي چینل درنو کتونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، الله پامان.